أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وبعد. محترم ورونو، اوم نمبر پتا د آخري سفر په 13 شپږم نمبر پتا کې زموږ خبرې د پل صراط په باره کې وې او تر دې ځایه را رسېدلي وو چې اول هغه څوک چې پر دا پله تېرېږي هغه سردار کونین سید البشر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم دی او د سترګو په رب کې تېرېږي چې دا د ده صلی الله علیه و آله وسلم شرف او عزت دی او د ده هغه لوړه درجه او مقام دی. او بیا انبیا علیهم السلام تېرېږي، بیا صدیقین او شهدا تېرېږي او بیا نور مؤمنان پر مختلفو حالاتو تېرېږي، څوک تیز، څوک ډېر تیز، څوک کرار او حتی بعض پس کېدلو او کشولو تېرېږي. بیا نو کفار، منافقین او فاجران راځي، خو هغه نسي تېرېدلی، هغه د اور چنګکانې نیسي او د جهنم په اور کې اچوي، العیاذ بالله. او هر هغه څوک چې تیر سي هغه و جنت ته ځي او هر څوک چې ولویږي د جهنم و اور ته لویږي. اوس به د جهنم او هغه کسانو حال درته بیان کو کوم چې اور ته لویږي. دا هغه لوی مصیبت، لوی تاوان او لوی رسوایي ده. الله عز وجل د سورة آل عمران په 192 نمبر آیات کې فرمایي: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. يعني اے رب زموږ، هر څوک چې ته اور ته د دوزخ داخل کې په تحقیق سره تا هغه رسوا او شرمنده کوي او ظالمانو کافرانو ته د عذاب په دفع کولو کې هیڅ کومک کوونکی او مددگار نشته. او بیا هم الله عز وجل د سورة التوبه په 3 نمبر آیات کې فرمایي: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. ایا دوی په دې نه دي پوه چې هر څوک د الله عز وجل او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مخالفت کوي هغه لره خامخا اور د دوزخ مقرر دی او همیشه به په دغه اور کې وي او دغه په اور کې پاتې کېدل هغه ډېره لوی رسوایي ده. او بیا الله عز وجل فرمایي: ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين. یعنی په تحقیق سره تاوانیان هغه کسان دي چې په ورځ د قیامت خپل ځانونه او خپل کورنۍ تاواني کړي. خبر اوسه چې دغه نو هغه ښکاره او واقعي تاوان دی. ورونه و اور ته داخلېدل حقیقي تاوان دی. دا چې په دنیا کې د سړي بدن یا مال، منصب یا رتبې ته تاوان رسیږي، دا تاوان نه دی، بلکې د انسان حقیقي او واقعي تاوان د الله عز وجل په غضب گرفتار کېدل او جهنم ته داخلېدل دي، العیاذ بالله. رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: قسم په هغه ذات چې زما د نفس اختیار د هغه په قدرت کې دی، که تاسې هغه شیان ووینئ چې ما لیدلي دي لږ به مو خندلی او ډېر به مو ژړلی. صحابه کرامو پوښتنه وکړه، ویل یا رسول الله تا څه شي ولیدل؟ رسول صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې ما د دوزخ اور ولیدی چې هغه اور زما د بیرې او وارخطایي سبب دی او هغه اور زما د ژړا سبب دی او هغه اور زما د طاعت او عبادت سبب دی. په صحیح مسلم کې حدیث شریف دی چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: کوم وخت چې الله عز وجل اور او جنت پیدا کړه نو یې جبرئیل علیه السلام و جنت ته ولېږي، ویل ولاړ ته جنت وګوره.
او هغه شیان وګوره چې ما د جنتیانو دپاره په دا جنت کې آماده کړي دي. جبریل علیه السلام و جنت ته ولاړی او هغه نعمتونه چې الله عز وجل د جنتیانو دپاره آماده کړي وه ولیدل. الله جل جلاله ته رجوع وکړه، ویل ستا په عزت مې د قسم وي هیڅوک به دغه د جنت نعمتونه وانه اوري مګر ورداخل به شي. یعنی که هر چا دغه د جنت نعمتونه واورېدل هغه به کوشش کوي چې ورداخل او ورداخل به شي. نو د الله عز وجل په امر سره جنت په ناخوښو شیانو سره پټ شو. یعنی د جنت په لار کې ناخوښه شیان ودرول شوه. مثلا د سهار د لمانځه دپاره د خواږه خوبه راویښېدل، یا د خپل شیرین مال څخه زکات، خیرات، صدقه ورکول، د حرامو خوندو څخه د ځان ساتل چې دا شیان نفس نه خوښوي. نو جنت په هغه شیانو پټ شو چې د انسان طبیعت یې نه خوښوي. او بیا الله جل جلاله جبریل علیه السلام امر کوي ویل لاړ شه او جنت وګوره. جبریل علیه السلام لاړی او جنت یې ولیدی چې د هغه په لار کې ټول ناخوښه شیان دي. و الله عز وجل ته رجوع وکړه او ویل ستا په عزت مې د قسم پر دې وبېرېدم چې هیڅوک به نه ورننوځي. او بیا الله جل جلاله امر کوي چې ولاړ شه اور وګوره. جبریل علیه السلام لاړی، اور یې وکتی او هغه شیان او عذابونه یې ولیدل چې الله عز وجل د دوزخیانو دپاره آماده کړي وه. رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ویلي ده چې دا اور د ډېر شدت او حرارت په خاطر یو پر بل سره اوښتی سره ایښېدی. جبریل علیه السلام و الله عز وجل ته رجوع وکړه او ویل ستا په عزت مې قسم چې هر څوک د دغه اور حال واوري نه ور داخلیږي، یعنی ځان ځینې ساتي. الله عز وجل امر وکړي چې دا اور دې په شهواتو پټ کړه شي. یعنی د اور په لار کې حرام خوندور شیان کښېښول شول. مثلا حرام کتل، حرام اوریدل، حرام خوړل، حرام کارونه کول. نو د جهنم په لار کې حرام شهوات کښېښول شول. او بیا الله عز وجل جبریل علیه السلام ته امر وکړي چې ولاړ شه اور وګوره. جبریل علیه السلام راغی او اور ته وکتل چې په شهواتو پټ کړه شوی دی. نو یو الله پاک ته رجوع وکړه او ویل ستا په عزت مې قسم وبېرېدم چې هیڅوک به د دا اور څخه خلاص نه شي. ورونو اوس به اول د اور تعریف او بیان درته وکړو او بیا به د اهل النار دوزخیانو حالات درته بیان کړو. د اور تعریف او بیان په پوره تفصیل په کتاب الله او سنت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کې موجود دي. د هغې جملې څخه هغه چې الله عز وجل د اور د خازنانو او موظفینو وصف او حال بیان کړی دي. د هغو ملائکو په باره کې چې پر اور مقرره او موظفې دي الله عز وجل د سورة التحریم په 6 نمبر آیات کې فرمایي يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. یعنی هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی وساتئ خپل ځانونه او خپله کورنۍ د هغه اور څخه چې خس، خاشاک، پیلوزي، بوټي انسانان او ډبرې دي. علیها ملائکة غلاظ شداد. خو دغه اور داسې ملائکې مقررې دي چې زړونه یې تخت دي، زړسوی نه لري او قوتناکه دي. لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. دغه ملائکې نافرمانی نه کوي د هغه څه څخه چې الله جل جلاله په امر کړي دي، او دوی هغه کار کوي چې د الله جل جلاله د طرفه په امر کړی شوي وي. نو پر دا اور قهرمنې شدیدې قوي ملائکې مقررې دي، داسې ملائکې چې د مجرمانو او کافرانو سره د ګزارې او تعامل دپاره وړ او مناسبې دي. او دغه ملائکو عدد هم الله عز وجل راښولی دی او په سورة المدثر کې فرمایي سأصليه سقر وما أدراك ما سقر
لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب سأصليه سقر وما أدراك ما سقر زب داخل کم دی و سقر دوزخ ته او چشي ته پوکړې چې سقر چشي دی لا تبقي ولا تذر اور د سقر داسې شی دی چې نه پاته کیږي هیڅ شی د غوښو بې له سوځولو او نه پرېږدي هډوکي بې له سوځولو یعنی د دوزخیانو هیڅ شی به داسې نه پاته کیږي چې ویې نه سوځي او بیا تر سوځلو وروسته هم پر هغه خپل سوځېدلي حال نه پاته کیږي بلکې بیا د هغه خپل اصلي بلکې بیا و هغه خپل اصلي جوړ حالت ته اوړي او بیا سوځي دا سوځل او بیرته جوړېدل د ابدو دپاره جاري پاته کیږي نو د دوزخ سوځل او عذاب یو وار نه دی بلکې همیشه او دوامداره دی لواحة للبشر سوځونکی تورونکی دی بشر لره عليها 19 پر دغه اور مقرر دي 19 ملائکه فقط 19 ملائکه پر اور مقرر دي او د ټولو دوزخیانو عذابونه په دوی تعلق لري دغه په میلیاردو او میلیونو انسانان او پیرانان چې په دوزخ کې دي فقط دغه 19 ملائکه د هغو د عذاب لپاره مقرر دي چې دغه 19 ملائکو عمومي مشرتوب د مالک دی چې دا هغه د اور خازن او متصرف ورته وایي ورونو دغه 19 ملائکو په باره کې په تفاسیرو کې ډېر اوږده او مفصل بیانونه شته چې د هغو بیانول ډېر وخت غواړي او دا فتې د هغه گنجایش نه لري خو بیا هم دا خبره مسلمانان مني او تصدیق یې کوي مګر هغه څوک چې په زړه کې مرض او په ایمان کې نقص وي هغه په دغه شمېر او عدد امتحانیږي الله عز وجل فرمایي وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذين كفروا يعني موږ نه دی ګرځولی دغه عدد او شمېر د دوی مګر فتنه امتحان د هغو کسانو دپاره چې کافران شوي ورنه الله عز وجل قادر دی چې دونه ملائکې ورته پیدا کړي چې دغه میلیونو او میلیاردو بشر او جن تولا او عذاب پر غاړه واخلي او دا دوزخ ډېر پراخه ډېر ژور او ډېر لوی دی الله عز وجل د سورة قاف په 10 نمبر آیات کې فرمایي يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزید در یاد که هغه ورځ چې موږ و دوزخ ته ووایو آیا ډک سوې یعنی موړ سوې او دوزخ به ووایي آیا نور هم زیات ته یعنی رایه که زه لا ښه نه یم ورته جهنم نه مړېږي او نه ډکېږي نور هم غواړي او نور هم غواړي په حدیث شریف کې راغلی دي و جهنم ته خلق ور اچول کیږي او دی وایي نور هم غواړم نور هم غواړم ورونو دا د جهنم لویوالی او پراخوالی دی چې په میلیاردو انسانانو نه ډکېږي او دغه نارې وهي چې نور هم غواړم تر څو رب العزت جل جلاله په دا جهنم کې قدم کښېږدي جهنم سره راټول او کوچنی سي او وایي قسم ستا په عزت او ستا په کرم بس کافي دي په صحیح مسلم کې د ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت کیږي وایي موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره وو چې د یو شي د لوېدلو غږ یې واورېدی رسول علیه الصلاة والسلام وفرمایل آیا خبر یاست چې دا غږ د څه شي و صحابه کرام وویل الله او رسول یې خبر دي رسول صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دا ډبره وه چې اویا کاله د مخه د جهنم و اور ته ورغورځول سوې ده او تر اوسه په اور کې په هوا ځي ورونو دا د دوزخ ژورتیا ده چې په اویا کاله یې ډبره و پای ته نه رسېږي او جهنم طبقې دي هر څونه چې ورکښته کېږي د اور شدت یې بالا کېږي او عذاب یې بالا کېږي الله عز وجل د سورة النساء په 145 نمبر آیات کې فرمایي ان المنافقین في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا یعنی بېشکه منافقان په ډېره کښته طبقه کې د اور د دوزخ دي او هېڅکله به ته و دوی ته مددګار نه کې پیدا چې دوی دې د عذابه څخه خلاص
منافقان هغه کسان دي چې په ظاهر ایمان او اسلام ښکاره کوي او دننه په زړو کې کافران وي، د اسلام دشمنان وي، د اسلام قوانین یې نه وي خوښ، او جهنم لره 7 دروازې دي. الله عز وجل د سورة الحجر په 43 او 44 نمبر آیات کې فرمایي: وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ. الله عز وجل و شیطان ابلیس علیه اللعنت خطاب کوي او ورته وایي چې بېشکه جهنم ځای د وعدې، ځای د ورتګ ستا د ټولو تابعانو دي. لها 7 ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم. چې دې دوزخ لره 7 دروازې دي، د هرې دروازې دپاره به د دې ګمراهانو څخه یوه برخه ویشل سوې او تعین سوې وي. د جهنم د دروازو په متعلق امیر المؤمنین حضرت علی رضی الله تعالی عنه وکرم الله وجهه وایي چې د جهنم دروازې بغل پر بغل نه دي بلکې یو پر بل سربیره دي. او عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي چې د 7 دروازو څخه 7 طبقې د دوزخ چې لاندې او باندې دي مقصد دي، چې د هرې طبقې نوم په داسې ډول دی: جهنم، سعیر، لظا، حطمه، سقر، جحیم او هاویه. او جهنم یوې طبقې او ټولو ته ویل کېدای شي. د دوزخ د ګرمۍ د شدت بیان او د دوزخ د دود او لمبو د ډیروالي او لویوالي حالات الله عز وجل په سورة الواقعه کې راته بیانوي او فرمایي: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. يعني څونه په بد حال کې دي اصحاب د چپه طرف، په تاوده اور کې به وي او په سوځونکو اوبو کې به وي، او د دود په سایه کې به وي، د تور دود په سایه کې به وي، چې دا سایه به نه یخه وي او نه به عزت او راحت پکښې وي. هلته د کفارو دپاره سایه نشته بې له سایې څخه د دود او اور، چې هغه هم په آخري درجه کې ګرمه ده. د دوزخ د اور په تک تور دود پورته کېږي او کفار به د هغه دود تر سایې لاندې درول کېږي، چې هلته به نه جسماني او نه روحاني آرام او هوسایي وي. د دغه سایې او د هغې د ګرمۍ بیان الله عز وجل راته کوي او په سورة المرسلات کې فرمایي: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب. ذي ولارتي هغه سایې ته چې 3 شاخه لري. حضرت قتاده رضی الله تعالی عنه او نور روایت کوي چې په ورځ د قیامت د کافرانو د سایې دپاره یو دود د دوزخ راپورته کیږي، چې دا دود چوي او پر 3 حصو ویشل کیږي، او پر هر منکر به د 3 خواو راپیچل سوی وي. یوه حصه به د سر د طرفه لکه سایوان وي، بله حصه به د راسته طرفه، او درېیمه حصه به د چپه طرفه وي. د حساب تر ختمېدو به کفار تر دغه سایې لاندې ولاړ وي. مګر دا څنګه سایه ده؟ الله عز وجل فرمایي: لا ظلیل ولا یغني من اللهب. نه به دا سایه یخه وي او نه به دفع کوي، منع کوي د دوی څخه لمبې د اور. انها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. بېشکه هغه اور ویشتل کوي په داسې به څرکو چې هر یو یې لکه یو لوړ قصر، او ګواکې هغه به څرکي د ژړو تورو اوښانو قطار دی، پرله پسې به را روان دی. العیاذ بالله. څونه شدید او تیز اور دی چې به څرکې لکه یو قصر. قرآن کریم او رسول صلی الله علیه و آله وسلم د دوزخیانو حال بیان کړي او ښوولی دی. وایي دغه دوزخیان خپل ځان ته مشران او رهبران لري. دا رهبران څوک دي؟ دا هغه کسان دي چې په دنیا کې خلق و ګمراهۍ ته رابلل، خلق یې و کفر انحراف ته رابلل، او هغه چې خلق یې و باطل او فاسدو مذاهبو ته رابلل، خلق یې و فساد او فجور ته رابلل،
الله عز وجل د سورة القصص په 41 نمبر آیات کې فرمایي وجعلناهم ائمة يدعون الى النار او ګرځولي و موږ دوی پیشوایان د ګمراهۍ په دنیا کې چې دوی خپل تابعان و اور ته راوبولي او هغه لوی مشر د رهبرانو ابلیس علیه اللعنه دی. الله عز وجل فرمایي اولو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير او بیا جل جلاله فرمایي انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير او بل د رهبرانو څخه د جهنم فرعون دی. الله عز وجل په سورة الهود کې فرمایي يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. دمخه بس دغه فرعون تر خپل قوم په ورځ د قیامت نو داخل به کې دغه خپل قوم و اورته او بد ځای د ورتلو دی چې وروستل سي دوی هغه اور او هغه ډېره لوی ګناه چې څوک اورته ورولي هغه کفر او شرک دی. الله عز وجل د سورة المؤمن فلسم نمبر آیات کی فرمائی ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون. یعنی بشک هغه کسان چې کافران سوي دي کوم وخت چې دوزخ ته داخل کړي د ملائکو د طرفه به پرځخ کړي خامخا قهر د الله جل جلاله پر تاسو ډېر لوی دی تر قهر تاسو د خپل ځانو سره. کوم وخت چې به تاسو ایمان ته راوبل سوال او تاسو به کافران کېدل د ایمان به تشتېدل او بل هغه شی چې څوک و اورته ورکشوي هغه نه ادا کول د فرائض او شرعي امور دي. کوم وخت چې د دوزخیانو څخه پوښتنه وشي ما سلککم فی سقر، یعنی کوم وخت چې مؤمنان د دوزخیانو څخه پوښتنه وکړي څه داخل کړي یاست تاسې په دوزخ کې قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. نو دغه مجرمان به د مؤمنانو په جواب کې وایي موږ په دنیا کې د لمونځ کوونکو څخه نه وو او نه مو مسکینانو ته خواړه ورکول او باطلې خبرې مو کولې، د حق پر خلاف به مو بحثونه کول او درواغ به مو ویل پر ورځ د قیامت. دا ټول هغه کارونه دي چې انسان و اور ته ور اچوي او بل هغه شی چې څوک اور ته داخلوي هغه اطاعت او فرمان برداری د مشرانو د ګمراهۍ ده چې هغه مشران رهبران د فاسد او باطل مذهبو دي یا اطاعت د هغه حاکمانو دي چې حکم یې په قرآن او سنت نوي. د سورة الاحزاب په 28 نمبر آیات کې الله عز وجل فرمایي وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. يعني دوی بوای ای زموږ ربه بېشکه موږ اطاعت کړی وو د خپلو مشرانو او خپلو غټانو هغو زموږ څخه سمه لار ورکه کړه او بل هغه شی چې خلق و اور ته کشوي کبر او لویي ده. الله عز وجل د سورة الاعراف په 14 نمبر آیات کې فرمایي والذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون. یعنی هر هغه څوک چې زموږ آیاتونه درواغ بولي او سرکشي کوي د هغو د قبلولو څخه هغه کسان ملګري د اور د دوزخ دي او دوی به همیشه په دغه اور کې وي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه حدیث شریف کې فرمایي کوم چې اور او جنت گفتگوی سره کوي او دلائل سره وایي اور جنت ته وایي وما تجبارون او متکبرون را داخلیږي أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. العياذ بالله تکبر د هغه لوی عواملو څخه دی چې انسان و جهنم ته داخلوي. اهل النار یا دوزخیان ډیر. الله عز وجل د سورة السبأ په 20 نمبر آیات کې فرمایي ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. یعنی خامخا په تحقیق رښتیا سو پر دوی هغه ګمان د ابلیس پس دوی ټولو د ابلیس متابعت وکړي بېله یوې ډلې چې هغه مؤمنان دي. ورونو د ابلیس د رانده کېدو په اوله ورځ ابلیس په اټکل سره ویلي وه چې زه به د آدم علیه السلام اولاده ټوله و دوزخ ته راکش کړم
بې له لږو کسانو. نو دلته د هغه اټکل او ګمان رښتیا سو. ډېر خلک دوزخ ته ځي او لږ هغه مؤمنان دي چې د ضلالت، ګمراهۍ، فجور او انحراف په مقابل کې ځانونه ټینګ کړه. الله عز وجل د سورة الصاد په 85 نمبر آیات کې وعده ورکوي چې خامخا به ډکم دوزخ په تا او ستا په اولاد او په هغه کسانو چې ستا متابعت یې کړی وي، او فرمایي لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعین. او په هغه حدیث شریف کې چې د مخه هم ذکر شوی دی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کم وخت چې الله عز وجل و آدم علیه السلام ته امر وکړي چې ستا د اولادیت څخه د اور ډله راوباسه، آدم علیه السلام به وایي یا رب څو نفره؟ الله عز وجل به وفرمایي چې د هرو زرو څخه 999 نفر، ورونو د زرو نفرو څخه 1 نفر خلاصیږي. د ښځو دپاره خاص تحذير، اخطار او خاصه بیره راغلې ده. امام بخاري او امام مسلم د رسول صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایت کوي چې وی فرمایل اے د ښځو ډلې صدقه ورکوي. ما ولیدل چې ډېره حصه د دوزخیانو تاسې وایي. ښځو ویل یا رسول الله دا ولې؟ رسول صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې تاسې لعنت ډېر وایه او پر نیکۍ ډېر ژر سترګې پټوي. لعنت ویل دغه چې لعنت دی پر تا، یا لعنت دی ستا پر پلار، یا لعنت دی دا چې دا بعضې خلک دا عادت لري، خو الحمدلله دغه عادت په موږ کې نشته، په عربو کې زیات دی. او پر نیکۍ ډېر ژر سترګې پټوي. مثلا هر وخت چې میړه ته درد راسي وایي تا زما سره هېڅ نه دي کړي او هېڅ کله دې نیکي نه ده راسره کړې، او دا ډول نورې خبرې چې دې ته انکار پر نعمت وایي. دلته به د یو چا د خبرې رانقلول بې ځایه نه وي چې ویل یې ښځه 2 جیبه لري، یو راسته طرف ته او بل چپه طرف ته. که نیکي او احسان ورسره وکړې هغه د راسته طرف جیب ته اچوي، او که بدي ورسره وکړې یا یو تکلیف ورکړې هغه د چپه طرف جیب ته اچوي. خو بدبختانه چې د راسته طرف جیب هغه چې ستا احسانونه ور اچوي سری دی، او د چپه طرف جیب هغه چې بدی پکښې ساتي هغه یې ښه مضبوط ګنډلی دی. او د ضرورت په وخت کې چې یو وخت یې در سره ګفتګوی شي چې د راسته طرف په جیب کې وګوري هېڅ نه وي پاته، ټوله نیکۍ او احسانونه لوېدلي وي، او د چپه طرف جیب چې بدی یې ور اچولي دي ټوله یوه په یوه درته کښېږي. او رسول علیه السلام د اهل النار دوزخیانو دقیق وصف او قیافه بیانوي چې شکل یې څنګه دی. په صحیح مسلم کې د دوزخیانو وصف راغلی دی. رسول علیه السلام فرمایي چې د دوزخیانو د 2 اوږو په مابین کې د هغه چابک سپاره د 3 ورځو لار ده. دا د کافر د بدن غټوالی دی. علما کرام وایي دا د پاره د دې چې هر جز د بدن یې د اور خوند وګوري، بل دا چې دوزخیانو ته تر خیال او فکر لوړ عذابونه ورکول کیږي. ورونو الله عز وجل واسع المغفره دی، غفور او رحیم دی، منګر دغه رنګه شدید العقاب او شدید العذاب هم دی. چې د عذاب اراده وکړه نو د خلاصون او نجات ځای نشته. په صحیح البخاري کې د هغه دوزخي بیان راغلی دی کم چې تر ټولو دوزخیانو یې عذاب لږ او کم دی. رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي هغه دوزخي چې په ورځ د قیامت عذاب تر ټولو دوزخیانو کم دی هغه سړی دی چې د پښو پر پنده یې د اور کروټه ایښول کیږي او د هغه د حرارت څخه د سر ماغزه ایشي. الله عز وجل مو دې وساتي. دا هغه سپک عذاب د دوزخ دی چې تر پښو لاندې د یوې کروټې څخه د سر ماغزه ایشي. قرآن کریم د دوزخیانو خوراک چشنګ او لباس راته بیان کړی دی. الله عز وجل د سورة الغاشیه په 6 نمبر آیات کې فرمایي لیس لهم طعام الا من ضریع، نبوي دوی ته دوزخیانو ته خواړه مګر د زوزان لرونکي اغزداره ترخې درختې څخه. ضریع په دوزخ کې یوه د زوزانو او په خوند ډېره ترخه درخته ده او په ګرموالي تر اور توده ده. کله چې دوزخیان د لوږې څخه په عذاب سي نارې وهي وږي یو وږي یو، نو دغه د ضریع د درخت څخه خوراک ورکول کیږي. او یوه بله درخته هم د دوزخیانو د خوراک دپاره شته چې ډېر لویو ګناهکارانو او کافرانو خوراک دی.
او دې درختې ته زقوم ویل کیږي. هو په نامه د زقوم ده، مګر د دنیا د زقوم سره ډېر فرق لري. الله عز وجل د سورة الدخان په 43 نمبر او نور آیاتو کې فرمایي: ان شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. یعنی بېشکه میوه د زقوم د درخت خواړه د ډېرو لویو ګناهکارانو او کافرانو دي، د هغو خوراک دي، او دا خواړه به داسې وي لکه مهل یا ژړ ته ویل کېږي، او د تیلو و هغه آخري خټو ته هم ویل کېږي چې ډامبر دي. نو دوزخیان چې دا خواړه وخوري نو څه به کېږي؟ یغلی فی البطون، په نسو کې ایشي، کغلی الحمیم، لکه هغې ایشېدلې اوبه چې خوټهارې کوي. او بیا حق سبحانه وتعالی وخازنانو ته د دوزخ وفرمایي: خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم. یعنی ونیسئ دی او د دوزخ ومنځ ته ورولئ. او الله عز وجل د جنت او د هغه د نعمتو صفت او بیان هم راته کړی دی. پس له هغه څخه چې الله جل جلاله د جنت تعریف راته وکړي او نعمتونه بیان کړي، نو فرمایي: اذلک خیر نزلا ام شجرة الزقوم. یعنی دغه نعمتونه د جنت بهتر او ښه دي که درخت د زقوم. او بیا الله عز وجل دغه د زقوم د درخت په باره کې فرمایي: انا جعلناها فتنة للظالمین. یعنی موږ دغه درخت عذاب ګرځولې ده د ظالمانو دپاره. انها شجرة تخرج في اصل الجحیم. او بېشکه دغه درخت په بیخ او پای کې د دوزخ راوځي، راشنه کېږي. طلعها كأنه رؤوس الشیاطین. وږي واشکي د هغې درختې په بدرنګي او بدشکلي کې لکه د شیطانانو سرونه داسې دي. فإنهم لآکلون منها فمالئون منها البطون. دغه دوزخیان خامخا خوړونکي دي د دا درخت څخه د زقوم، او د دغه زقوم څخه خپل نسونه ډکوي د لوږې په خاطر. ثم ان لهم علیها لشوبا من حمیم. بیا بېشکه دوی ته پر دغه خوراک د زقوم چښل د ایشولو اوبو دي چې کولمې یې ورټوک ټوک کړي. ثم ان مرجعهم لإلى الجحیم. بیا پس له دغه خوراکه او چښنکه بیرته اور ته ور اچول کېږي. دوزخیان ولې د دغه درختې څخه خوراک کوي؟ دوی ډېر وږي کېږي، د لوږې په خاطر یې خوري. بیا نو چې نسونه په دغه خواړه ډک کړي، هغه یې په نسو کې ایشي. بیا نو اوبه غواړي چې دغه جوش او ګرمي یې کم شي. خو بدبختانه خو د دوی د بده بخته بې له ایشولو اوبو څخه نورې اوبه نشته. الله عز وجل د دوی حال په دې ډول بیانوي او په سورة الواقعه کې فرمایي: ثم انکم ایها الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحمیم فشاربون شرب الهیم هذا نزلهم یوم الدین. یعنی بیانو بېشکه تاسې ای ګمراهانو درواغ ویونکو خامخا خوړونکي یاست د درختې څخه د زقوم، او د هغې څخه خپل نسونه ډکوونکي یاست، او بیا چښونکي یاست پر دغه خوراک د ایشولو اوبو، او چښل به مو په مثل د هغه ډېرو تږو اوښانو وي. هیم و هغه اوښ ته ویل کېږي چې په ډېره سخته ګرمي کې ډېرې ورځې اوبه نه وي چښلې او ډېر تږی وي، او بیا چې پر اوبو پېښ شي اوبه چښي تر څو چې مړ شي. نو دوزخیان به هم دا ایشولې اوبه په دغه قسم چښي، مګر د دوی دپاره مرګ نشته. اوس نو دغه خوړل او دغه چښل د دوی میلمستیا ده په ورځ د قیامت. اوس نو چې دغه جوش اوبه دوی وچښي په دوی څه کوي؟ حق سبحانه وتعالی فرمایي: وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم. دغه جوش او ایشېدلې اوبه په وچښل شوې نو به د دوی کولمې ور پرې کړي او مري نه، عذاب یې مستمر او دوامداره دی. په صحیح حدیث شریف کې دا قول د رسول علیه الصلاة والسلام راغلی دی چې فرمایي: که یوه قطره د زقوم په دې دنیا کې وڅڅېږي پر ټولو خلقو به ژوند تریخ کړي،
نو د هغه سړي به څه حال وي چې دغه زقوم یې خوراک وي او د دوزخیانو د خوراک څخه یو هم غسلین دی. حق سبحانه وتعالى په سورة الحاقه کې فرمایي فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. يعني نو نسته دغه دوزخي کافر لره نن ورځ په دې ځای کې دوز او نسته دلره هیڅ خوراک چې وی خوري مګر د دوزخیانو د زخمو ویني او نونه چې نه خوري دغه غسلین مګر ګناهکاران او بل هم د دوزخیانو خوراک غساق دی. الله عز وجل په سورة الصاد کې فرمایي هذا فليذوقوه حميم وغساق. يعني عذاب د کفارو دا دی چې تکي دي دا اشیدلي اوبه او د دوزخیانو د زخمو نونه. اوس نو غسلین او غساق دواړه د اور د خلقو د دوزخیانو څخه هغه راتوی سوي نونه او ژړې اوبه دي. امام قرطبي وایي دا دواړه هغه نو او ژړې اوبه دي چې د دوزخیانو د پوستو څخه او د زناکارانو د فرجو څخه راوځي. دا د دوزخیانو خوراک او چشنګ دی. العیاذ بالله. الله مو دې وساتي. کوم وخت چې دوزخیان دغه غسلین او غساق وخوري نو نارې وهي او طلب د باران کوي چې الهي باران را باندې واوروي. نو باران پر اوري هغه موظف ملائکه د دوزخ باران پر اوروي مګر د چی باران داسې ګرمي اوبه پر راتوي کې چې ایشي. الله عز وجل د سورة الكهف په 90 نمبر آیات کې فرمایي وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. يعني کچيري دا کفار د تندې په خاطر فریاد او طلب د باران وکي د دوی فریاد او طلب به قبول سي په ورکولو د داسې اوبو لکه ویلې سوي مس یا د تیلو خټې چې ډامبر دي چې مخان به ورکبابوي. دغه مهل د چښلو دپاره بد شی دی او دغه اور د آرام او اوسېدلو دپاره ډېر بد ځای دی. دغه رنګه حق سبحانه وتعالی د سورة ابراهیم په 14 او 18 نمبر آیاتو کې فرمایي ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. يعني فوبت شلسه فدا دوزخیانو د داسې اوبو څخه چې هغه به ویني او نوان سره ګډ وي او د دوزخیانو د نسو او زخمو څخه رابهیږي چې غړپ غړپ به په تکلیف سره چشي او دغه نونه صدید به د ډېر تریخوالي او بدبویي په خاطر په اساني سره نشي چښلی او دوزخي ته په سختي د مرګ راسي د هره طرفه د مرګ حالات ورته پیښیږي د مرګ ټول سببونه ورته راځي مګر مرګ نسته نه مړ کیږي او د شا او مخ ته ډېر سخت عذابونه دي. په اور کې سوځي او کبابیږي کوم وخت چې پوره وسوځل سو کامل سخت عذاب پر تیر سي دا نو څه ورته پیښیږي. الله عز وجل د سورة النساء په 55 نمبر آیات کې فرمایي إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. يعني بشك هغه کسان چې زموږ پر آیاتو کافران او منکران سوي دي ژر به دوی ننباسو اورته او هر وخت چې د دوی پوست وسوځل سي موږ به دوی ته بل نوی پوست ورکو دا دپاره د دې چې دوی همیشه عذاب وتکي. ورونو دلته یو څه غور پکار دی. دا د قرآن مجید اعجاز دی. پوست د انسان د بدن څخه هغه ځای دی چې احساس د یخ د ګرمۍ د درد او سوځلو لري. په ټوله بدن کې دغه پوست دغه احساس کوي. که چیرې دغه سوځل تر پوست ښکته سوي سوځل کېږي خو درد نه لري درد ته حسیږي نه. او دا موضوع په آخري وختو کې طب او ډاکټرانو کشف کړې خو قرآن کریم 1400 کاله د مخه دغه ته اشاره کړې ده او فرمایي چې پوست یې وسوځل سي بل نوی پوست په اغوندو. دا د دې دپاره چې همیشه هغه عذاب د سوځلو حس کړي او بل د عذابو څخه د دوزخیانو سهر دی یعنی شوړېدل خوړینېدل.
خوړنېدل د ټوله بدن د ننه او د باندې څخه شوړېږي. الله عز وجل د سورة الحج په 19 شلم او 21 آیاتو کې فرمایي فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. په دې مبارکو آیاتو کې د دوزخیانو د پاره څو قسمه عذابونه ذکر شوي دي. هغه داسې چې الله عز وجل فرمایي هغه کسان چې کافران شوي دي د هغو د پاره د اوره څخه کالي جوړ شوي دي، او بل دا چې د دوی پر سرو به ایښول شوي اوبه راته ویل کېږي چې خوړن به سي په دا اوبو هغه شیان چې د دوی په نسو کې دي، یعنی معده او کلمې او پوستونه به په خوړن سي. او بل د دوی د پاره د اوسپنې ګروزان او چکشان دي چې پر سرو به په وهل کېږي. هر وخت چې دا دوزخیان اراده وکړي چې د دوزخه ووځي، دغه د اوسپنې په چکشانو پر سر وهل کېږي، بیرته دغه اور ته راګرځول کېږي او ورته وویل سي وتکئ سوځونکی عذاب الله جل جلاله مو دې وساتي. رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي حمیم ایښولې اوبه د دوزخیانو پر سرو تویول کېږي. دا اوبه د دوی په بدن ننوځي تر څو ونسو ته یې ورسېږي. هغه د نس د ننه شیان یې ورولي کړي او دغه ایښولې اوبه یې تر پښو راوځي. دا د کفارو عذاب یوازې د باندې د طرفه نه دی، بلکې د ننه په نسو کې هم سوځل کېږي او دغه ته سحر وایي. انسان د باندې او د ننه خوړنېږي او رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي چې پس له دغه خوړنېدو بیرته هغه پخواني حالت ته ګرځي لکه اول چې و، جوړ صحي او سالم سي، او بیا عذاب د سره شروع کېږي. او بل د عذابو څخه د دوزخیانو سحب کشول دي. الله عز وجل د سورة القمر په 48 او 48 نمبر آیاتو کې فرمایي ان المجرمین فی ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. یعنی بشک گناهکاران په گمراهی او په ګرم اور په ګرم اور کې د دوزخ دي. په هغه ورځ چې راکش کړه سي دوی په اور کې د دوزخ پر مخانو باندې او ورته وویل سي وتکئ خوند د مس کولو رسېدلو د اور د دوزخ. نو دغه په اور کې پر مخانو کشول هم یو قسم عذاب دی چې و دوزخیانو ته ورکول کېږي. او بل دوزخیان سوځل کېږي او مخان یې تک تور سي، تاریک سي، هیڅ نور نه لري. الله عز وجل د سورة آل عمران په 1 نمبر آیات کې فرمایي یوم تبیض وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. یعنی په هغه ورځ چې بعضې مخان به سپین سي چې د مؤمنانو مخان دي، او ځینې مخان به تور سي چې د کافرانو مخان دي. نو هغه کسان چې مخان یې تور شوي دي ورته وبویل سي ایا کافران سواست پس د هغه څخه چې ایمان مو راوړي، یعنی پس د ایمان مو عمل د کفر کاوه، نو وتکئ عذاب په سبب د دې چې تاسې کافران کېدله. او بل دا چې د دوزخیانو عذاب د لوړ او کښته څخه دی، لوړ یې هم اور او کښته یې هم اور. الله عز وجل د سورة الاعراف په 41 نمبر آیات کې فرمایي لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. یعنی دوی دوزخیانو لره د جهنم څخه فرش دی، فرش یې هم د اور دی، او لوړ د دوی به هم اور وي، هر شی اور دی، د هره طرفه اور دی. الله عز وجل د سورة العنکبوت په 55 نمبر آیات کې فرمایي یوم یغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم ويقولوا ذوقوا ما كنتم تعملون. دا خطاب رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته دی، یعنی در په یاد کا هغه ورځ چې پټ او لاندې به کې دوی دا کفار عذاب، لوړ تر سرو به هم عذابي او لاندې تر شو به هم عذابي، او ملائکه به ورته وایي وتکئ وخورئ خوند د هغه عمل چې تاسې په دنیا کې کاوه. او رسول صلی الله علیه و آله وسلم موږ ته
موږ ته هغه خاص عذاب بیان کړی دی چې و بعضې دوزخیانو ته ورکول کېږي. الله عز وجل دې موږ او تاسې د دغه عذاب او نورو ټولو عذابو څخه وساتي. په صحیح البخاري او صحیح مسلم کې د رسول صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایت کېږي چې ویې فرمایل یو سړی به په ورځ د قیامت راوستل سي او اور ته به ور واچول سي، کلمې به راووځي او په اور کې به توی سي، یعنې نس به یې تېرې سي، کلمې به راووځي او اور ته به ور ولوېږي او دی به پر د خپلو کلمو شاوخوا راګرځي لکه هغه د ژرندې یا د غوبل خر چې پر ژرنده یا غوبله راګرځي. دوزخیان به پر راټول